السلام علیکم، بخیر راغلی. د کمپیوټر وینډوز درس ته راځو. نن ورځ په تېره ورځ موږ چې دا پاپ اپ منیو ویلې وه، کله چې پر سټاپ باندې ودرېږو په هر ځای کې موږ کلیک وکړو، رایټ کلیک، بیا د هغه نه پس موږ سره یو پاپ اپ منیو اوپن کېږي. دې کې موږ ځینې اپشنې ویلې وي چې د کوم شیزونه تاسو ته په سکرین ډیسکټاپ باندې ښکاري ته آیکنز ویل کېږي. کله چې موږ د آیکنز غواړو غټ او واړه کړو، نو د ویو نه کولی شو چې موږ دا غټ او واړه کړو. بل سورټ بایو کولی شو د آیکنې ترتیب کړو ځان دپاره چې په هر قسم ته زموږ په کار وي، کولی شو دا موږ ځان دپاره ترتیب کړو. بل موږ سره ریفرش وکړو چې تازه کوي، او بل فیسټ کې چې هر څه موږ کاپي یا کټ کړي وي هغه داسې کې کولی شو موږ یې فیسټ کړو. او بل زموږ سره چې دا فیس شارټ کټ طریقې هم فیسټ کولی شو. دا دوه شیزونه چې دا ما انسټال کړي دي، نو ځکه داسې کې راغلي دي. دا زموږ د خپل پروګرامینګ دپاره کارول کېږي. او دا د نیو په واسطه کولی شو چې دا نوی فولډر موږ ځان دپاره جوړ کړو، او یو شارټ کټ یو څه دپاره جوړ کړو. وروسته بیا چې ایډوانس شي، نو زه تاسو سره ټپس اینډ ټریکس کې ښیم چې تاسو د هر څه دپاره څنګه کولی شئ یو دانه شارټ کټ جوړ کړئ. صحیح. تاسو بیا د هر څه یو پروګرام چې غواړئ اوپن کړئ د کیبورډ لارې نه، بټن نه کولی شئ یو سره به کیبورډ نه کلیک کوئ، او هغه نه به تاسو ته پروګرام را اوپن کېږي، سرچ کولو ته به ضرورت نه وي. اوس موږ راځو نن ورځ د ډسپلی سیټینګ چې دا بیا موږ په کنټرول پینل کې وایو. ټول ته زه وایم چې تاسو څنګه ډسپلی خپله د کمپیوټر برابرولی شي، تاسو ته خط څنګه شو شي، تاسو ته لیکل څنګه شو شي، تاسو سره کین څنګه شو شي، وینډوز څنګه اوپن شي، ټول باندې انشاءالله موږ خبرې کوو. نن ورځ به موږ پرسنلایز وایو. پرسنلایز د ځکه هم راځي ته، او که چا سره چیرته په دې ځکه نو په تاسو دا شان د کار کوي، راځي به کنټرول پینل ته سرچ بار ته راشي د خپل وینډوز که وینډوز 7 وي یا 8 وي، تاسو په دې کې سٹارټ بټن چې کوم د په دې باندې تاسو کلیک کوئ، نو تاسو یو سٹارټ منیو راځي، هغه اوپن کیږي. صحیح ده، دا به تاسو سره اوپن شي. بیا اوس دا کنه زه په دې چې کله کلیک وکړم سر بټن باندې، نو ما څه یو سٹارټ منیو را سره اوپن کیږي. کله چې دا سره اوپن شو، ته په وینډوز کې هم د په 8 کې هم ټولو کې شته. نو سرچ کې به تاسو چې ولیکئ، سرچ کې به کنټرول پینل لیکئ. دغه دلته کې کنټرول څنګه تاسو کنټرول لیکئ، نو هغه ډایرکټ په خپله باندې راځي. صحیح ده، سره به راشي. دا کنټرول پینل ده، او دې څخه بیا راواخلئ. کنټرول پینل کې به دې کې پرسنلایز پیدا کړئ، هغه به تاسو بیا اوپن کړئ. دې نه اوپن کولای شي، یا رائټ کلیک وکړئ، او دې نه د تاسو د چې اکثر سره بل ته موجود وي، دی باندې ما کلیک وکړئ، او دا به تاسو را اوپن کړي. دا زموږ سره سیټینګ دی. اوس په دې کې زموږ سره مختلف قسم اپشن دي. یو دانه اپشن به موږ ورڅخه ووایو. اول د کې بیک ګراوند ده. کله چې زه کلیک کوم، اوس ګوره دې کې کلیک الریډي شوی، بیک ګراوند زما سره اوپن شوی ده. کله چې زه کلر کې کلیک کوم، بیا زما سره ګوره دلته وګورئ کلر زما اوپن شول. که لاک سکرین باندې کلیک کوم، سره لاک سکرین سیټینګ اوپن کیږي. اول موږ راځو بیک ګراوند وایو. بیک ګراوند د ډیسکټاپ بیک ګراوند ته خي. زه راځم تاسو چې ډیسکټاپ ته تګ غواړئ، نو تاسو دې نه د ایروپیک ته براشي. ګوره دا ټاسک بار ده تاسو سره، دا تاسو ته ښکاري کنه. ټاسک بار ده، ګوره دا تور پټه چې کوم لاندې په اخر د کمپیوټر کې ډیسک کوینټ ته چې اخري سر ته راغلی کلیک مو وکړ، تاسو ګوره ډایرکټ ډیسکټاپ ته راځئ. که تاسو هر څومره پروګرامونه اوپن کړي وي، یا تاسو بیرته چې راشئ دې باندې کلیک وکړئ، واپس مو همغه ځای ته تاسو چې کوم ځای نه ته راغلی وي، یا تاسو داسې کوئ د کیبورډ نه کله مو چې کیبورډ اوپن کړلو، هلته زه تاسو ته لیکم سرچ بار کې به ولیکئ OSK آن سکرین کیبورډ. سکرین باندې تاسو ته کیبورډ اوپن کیږي، نه دا کیبورډ تاسو سره اوپن شو. دې نه شي هر ځای ته وړلای شي، کولی شي دا تاسو غټه وړوکی کوي. صحیح ده، ځان لپاره چې هر څنګه غواړئ اشانتې کولی شي. د کیبورډ نه تاسو ډېره استفاده کولی شي، خاص کر ټایپینګ لپاره. چا چې پښتو ټایپینګ نه شي کولی، نو تاسو دې نه استفاده کولی شي. هالټ شیفټ ټایم ګوره، زه د دې ژبه څنګه کوم چینج کوم، ورته کولی شم زه د دې ژبه چینج کړم، او بیا دې کې زه د خپل ځان لپاره استفاده ورڅخه وکړم. نو دا یو زبردست او ډېر زیات بیسټ کیبورډ ده، آن سکرین کیبورډ. OSK به تاسو لیکئ په سرچ بار کې، لکه مو څنګه مو چې مخکې لیکلو، کله مو چې OSK ولیکلو، نو دا به تاسو سره راشي، او دا به تاسو را اوپن کوئ، غټولی شي، وړوکی کولی شي. صحیح، دا مې درته وویل. دې کې به ګوره تاسو چې کله به ډیسکټاپ ته تګ غواړئ، که هغه هر ځای کې دا تاسو ته ډېر زیات په کار کېږي. او چې ستا باندې ستا کار زما کار تاسو ډیسکټاپ شو کوم، وینډوز بټن پلس تاسو ډي بټن مو ورسره ووایي یو ځای، ورته به ډیسکټاپ ته یوسي ډایرکټ. دا تاسو سره کیبورډ ده، ښه تاسو ته بیرته چې همغه ځای ته تګ غواړئ چې راغلی وي، لکه وینډوز کې د خپل فایل نه وکتل، ډیلیټ کړو، ودې کتل چې یو ډېر هر څه چې کوئ هغه کار یې خپل ترسره کړلو، بیرته تاسو وینډوز او دا ډي بټن تاسو پریس کړئ، تاسو واپس هغه ځای ته وشي یوسي. نو دا تاسو سره یو ټریکس ده، تاسو ځان سره اوس نوټ کړئ، عملي به یې هلته کې وکاروئ.
اول خبره دلته کې راځه اوس په حال زما سره هغه عکس ښیي چې بیک ګراوند ستا چې د هغه دې طریقې سره ډسټارب یو خو سکرین ده زموږ سره چې کوم موږ ته په کمپیوټر کې همداشانتې اپشن ښکاره کېږي هغه سکرین ده چې کوم دی باندې موږ آن کړو موږ ته ښکاره کېږي هغه ډسټارب ده اوس ډسټارب بیک ګراوند ده دې باندې ما یو عکس لګولی د طریقې سره شو کېږي اوس ما ته داسې کوي چې کوم تا سره د بیک ګراوند پکچر صحیح ده اوس وایي تاسو سره په الحال بیک ګراوند پکچر سلیکټ ده دغه چې د تاسو سره دوه اپشن نور دي یو سولید کلر ده چې ته کولای شي ځان ته یو خاص کلر ورکړي صرف او بل تاسو سره سلاید شو جوړوي چې تاسو سره څو تصویران یو ته غواړي چې هغه بار بار چینج شي نو کولای شي تاسو هغه چینج را چینج کړئ نو زه به راشم دې کې ما سره ګور تصویران زین تصویران ما سره شته دا تصویر غواړي دا تصویر غواړي دا تصویر غواړي په کوم ډیسکټاپ باندې راشي ګران دا انزور غواړي ډیسکټاپ ګور هغه ما سره چینج کیږي تاسو ښکاری ورزویم دا انزور دی راشي یا زه غواړم دا انزور دی راشي زما ډېر زیات وخت ده صحیح ده مخکې ما دا لګولې ډېر وخت لپاره تاسو کولای شئ چې دا رقم انزور نه څنګه چینج را چینج کړئ نو چې اوس کله لاړ شم ډیسکټاپ ته وینډوز ډي په واسطه باندې ګورئ تاسو سره اوس ما دا سره دا انزور د زماین لګېدلی وینډوز ډي پریس کوم دا مو سره او فاس راستي نو دا اوريدي ځینې استعمال شوي تاسو دې ځکه خي او درکوي فاس کدا مینه دا خو خو مې دا په کار نو دې باندې کلیک کوم ګوره دا دې ځکه ما سره تیار اپډیټ شول دې ما ته شو کوي مې دا وینډوز ډي کې ګوره ما سره دا شو کیږي صحیح ده دا ما سره دا شول اوس که زه چېرته وغواړم چې نه دا نه د خو ما سره نور کوم عکسونه شته د خپله زه غواړم چې هغه راوړم اواز باندې ولګوم کوم انځورونه ما سره شته دي موجود دي په فولډر کې په یو ځای کې هر څه کې چې وي ورشه هغه ولګوه هغه غواړې راوړې ته کولی شي نو ته بیا په دې براوز باندې کلیک کوئ دې اپشن باندې ته کلیک کوئ تاسو به ځان سره داسې کوئ چې په ډیسکټاپ په پرسنلایز کې براوز په واسطه باندې موږ کولی شو چې د کمپیوټر له هر څخه هر فولډر څخه ځان لپاره عکس راوړو هغه په سکرین باندې یا ډیسکټاپ بیک ګراوند باندې ولګو په دې چې زه کله دلته کلیک وکړم ګوره زما سره دا فولډر ټولې اوپن شولې ګوره دې کونج کې تاسو کتلی شئ دا زما سره ټولې فولډر اوپن کیږي اوس ګوره وایي که په سی ډرایو کې دی وي سی ډرایو کې څوک شی نه ساتي ډي ډرایو کې دي در سره نو راشه هغه ډرایو ته که تاسو سره به شاید ډي ډرایو به واوسي هلته تاسو تللی شئ زه ته یم ډیسکټاپ باندې زما سره ګوره ډیسکټاپ باندې ما څه وکړلو کلیک مې وکړلو ما سره ډیسکټاپ باندې پراته دي په کوم ځای کې در سره پکچر چې هر ځای کې تاسو سره پکچر وي کولی شئ هغه تاسو راوړئ دې ځای کې ولګوئ زه په مثال غواړم آی ټي ټایم ټیبل تاسو ته ولګوم دلته کې ما سره چې د یو راشد خان انځور دا زه غواړم چې ولګوم افغانستان لوګو ته فرض کړئ زه ولګوم هر څه چې تاسو غواړئ هغه تاسو لګولی شئ زه غواړم د افغانستان لوګو دا ولګوم افغانستان لوګو مې انتخاب کړه او زه دې باندې کلیک کوم بهرحال به زما سره اوس تاسو ګورئ د افغانستان لوګو دې طریقې سره راغله چې بیخي بدرنګه راغله صحیح ده یعنی دا د سره نه پیډ دا وړو کې د سمارټ د سایز ځکه دا شانتي راغله ده اوس د دې مربوط تاسو سره ځینې نورې اپشنې موجود دي صحیح ده دې ته ګورم هغه سیټینګ د ما چې اوپن کټس بار باندې تاسو سره بیل مې دوه اوپن شوی ده اوس ورته چې ځینې ما سره نور اپشنې موجود دي دا ګوره فیل خلوي د عکس په کوم ځای کې وي ورته لیکلي سنټر کې دی ما ته انتخاب کړي خو دې کې ګوري نور شیزونه هم ستاسو تاسو سره یو لیست دی باندې تاسو کلیک کې بیا توای فیل کماته مکمل ټول هغه باندې راواله ډیسکټاپ باندې راواله اوس تاسو راشئ وګورئ د ټول ډیسکټاپ باندې راغلی وي دا لوګو کوم لیدو ټول ډیسکټاپ د ونیولو مخکې ګوره بیخي سنټر کې خدای چې دا فیل کړ ټول ډیسکټاپ راته فیل کړ ټول ډیسکټاپ ونیس نو دا اپشن درکوي ته د عکس لپاره چې سره کوم ته غواړي پټي راوله ها اوس ګوره په دې هغه کې څنګه راغلی ډیسکټاپ باندې پټ راغله ګورئ دا اوس پټ راغله بیا که زه ورته وایم چې نه دا شانتي مې نه ده په کار څنګه یې په کار ده سټریچ کش کولی غوندې راشي ګوره بیخي به د لیکل کشکولي څنګه راغللو مکمل راغله هغه لوګو خو سټریچ شوله خیال دې ورته ځان یې پکې ځای کړلو بل دی کې چې دا ما سره شی راځي بل دی کې ور خیر خو دا ډېر زبردست ورده زموږ د درس مطابق ښه برابر شو د عکس ټایل مې په کار دی نو ته کولی شې چې ټایل یې هم راوړی ډیسکټاپ ته راځم ګوره سو بار بار د عکس راځي ټول هغه پیدا کړي څومره سایز یې خپله و ګور هماغه ما ته بار بار راوړلو خیال هم دا که تاسو وړوکی انځور واخلئ شاید 2 ځل 3 ځل راشي غټ انځور وي لږ هغه باید کم راشي تاسو ګوره وړوکی او زیات راغللو که لږ دې نه غټ اوسي سایز کې شاید هغه دې نه کم راشي دا انځورونه نو دا هماغه مربوط سره کوي ټول ډیسکټاپ سکرین بیک ګراوند چې دغه ته دې نه ډکوي تاسو به انځور واخلئ که هر انځور وي در سره دا به تاسو یو دانه عملي کوئ ښه بل دی کې چې دا زموږ سره سنټر خو مې درته ویل چې هغه بیخي مابین ته راوړي او یو بل اپشن ده چې
دا درته اخري اپشن وایم دا اپشن چې د سپین ده د باندې تاسو کلیک کړئ خو څوک چې نورې وینډوګانې کاروي نور اپریټنګ سیسټم او اس ورسره وي هغه کې به شاید دا اپشن کمې واوسي صحیح ده کې به دومره ډېرې نه وي نو دا تاسو کولی شئ چې دې نه چې هر یو ستاسو په کار وي فرض کړه زه به سټریچ راواخلم د بیسټو نو زه دا راوړلی شم اوس ګورئ دا زما سره سټریچ شولو نو دا زما سره درس د ډیسکټاپ بیکګراوند برابرول چې ډیسکټاپ بیکګراوند موږ څنګه برابرولای شو دې طریقې سره تاسو کولی شئ ډیسکټاپ بیکګراوند برابر کړئ خو دا خو مې بیکګراوند نه بره پکچر و فرض کړئ یو څوک وایي چې زه پکچر نه پې لګوم زه یو رنګ ورکوم صحیح ده ګوره دا تاسو سره ګودس چل کېږي هلته بیکګراوند تاسو ته الریډي پریویو ښیي چې ته څه انتخابوي هغه به دا شانتې راځي دلته به هغه انځورونه وي چې تا اوس یوز کړي وي مخکې نه لږ لږ ریسنټلی یوز کړي دي به داسې که راشي هغه ته کولی شي چې انتخاب کړي که نه کوم ځای کې بل فولډر کې عکس ته ډیسکټاپ باندې عکس ته هغه ته دیز نه لګولی شي دې براوز باندې به کلیک کوئ او په هغه ځای کې چې عکس وي هغه فولډر ته به راشي عکس په انتخاب کې به تاسو سره راشي داسې کې ته وایي چې هغه عکس څنګه شو شي ډیسکټاپ باندې صحیح ده چوز اپ اټ نو تاسو ته ښیي چې څنګه عکس تاسو سره شو شي بل راځو موږ دا اپشن به تاسو هلته پیدا کوئ ښه بیا نور وینډوز اپریټنګ سیسټم کې به دا نه وي صحیح ده نو تاسو بیا پیدا کوئ بل خبره په دې کې څنګه نو ټول همغه یو سیسټم ده ښه دا شیزونه ټول یو شان دي کار کوي اوس راځو زه غواړم چې سولیډ کلر ولګوم خاص یو کلر مې په کار ده راشي کوم شان دی کلر یاره دغه ګولډن کلر به وایي ډېر ښه وي اوس ګورئ داسې کې سولیډ کلر به راشي ډیسکټاپ باندې سره وملیدلو بل هېڅ شی هم نشته د ما سره یو خاص رنګ راغللو دا رنګ دی نه د خوښ کوم رنګ دی خوښ ته زما بلو رنګ خوښېږي دا زما فیورټ ده خو دا رنګ چې دا ما سره پوخ بلو نه ده بیخي داسې ودلدلو بلو رنګ راغللو زما سره ډیسکټاپ باندې نو که تاسو یو کلر وغواړئ سولیډ کلر به ځان ته انتخابوئ ورته او کولی شئ نه پس ورته یو دانه خوندور رنګ ورکړئ هیڅ شی هم نور نشته ډیسکټاپ ته ما څه وکړل یو کلر مې ورته ورکړلو هغه خو هم سولیډ کلر ده صحیح ده اوس که زه وغواړم چې دا رنګ ځان ته په خپله خوښه باندې برابر کړم کولی شم دا رنګ موږ ځان ته په خپله خوښه باندې څنګه کړو برابر کړو نو راځم بېرته واپس پرسنلایز ته او دا به زه کلیک کوم اوس ورته ګورئ سولیډ کلر چې هر رنګ وي ځینې رنګونه درکوي دا مې نه دي خوښ فرض که زه اوس غواړم ځان ته په خپله خوښه باندې کلر جوړ کړم کسټم کلر باندې کلیک کوو داسې کې ته کولی شي په خپله خوښه یې جوړ کړي هغه رنګ زه غواړم چې څنګه شي لږ دې خام راشي ګورئ نارنګ ورسره څنګه کېږي ګوره خامېږي لایټ کېږي دې خوا ته صحیح ده دې خوا ته چې راځي دا تا سره ډارک کېږي تورېږي که لایټ کېږي دې خوا ته راشي نو به تا سره لایټ شي فرض که اوس دا ما دې رنګ کې کړلو لایټ مې کړلو ډېر اوس تاسو ورته ګورئ دا زه ډن کوم چې ډن کړلو اوس تاسو ډیسکټاپ ته وګورئ څنګه راغلی دا شانتې راغلی ده خیال هم درته مخکې څنګه اوس څنګه شو نو دیز نه کولی شئ چې یو رنګ ته انتخاب کړلو دې کې دا رنګ مې انتخاب کړلو نو کسټم نه کولی شئ چې ته هغه کم و زیات ګوره دا شانتې ده زه اوس دا روښانه کوم لږ نور هم پخوم نو کولی شم چې زه دا ښه مزیدار فوق کلر راوړم صحیح ده که نه اوس زه غواړم چې دا دې ما سره څنګه راشي لږ دې دا شانتې تازه راشي اوس مې دا راوړلو ډن مې کړلو ورته ګورئ دا شانتې راغلو خیال هم نه ده ورته چې نه یې مو ته خیال نو خیال ورته وکړئ چې پوه شئ داسې نه تاسو کولی شئ دا خام او تازه کړئ دا رنګونه کسټم نه کولی شئ خام او تازه کړئ زه بېرته راځم دا یو کلر پې لګوم دا ښه کلر و دا مې راوړلو یو سولیډ کلر زما په ډیسکټاپ باندې ولګېدلو ښه دا و زموږ سره نن ورځ د ډیسکټاپ بیکګراوند صحیح ده همدومره به بس وي که نه کلر هم درته وایم کولی شئ د کلر څخه د وینډوز کلر یې تاسو جوړې کړئ دا چې کومه وینډوز موږ راځو اوپن کوو فرض که ما دا سټارټ مینیو اوپن کړله دلته راځم دا زما سره یو ګوره وینډوز را اوپن شوله فرض که زه راځم داسې کې کنټرول پینل اوپن کوم دا زما سره داسې کې یو بله مینیو را اوپن وینډوز را اوپن کېږي ته وینډوز ځکه ویل کېږي چې ټول وینډوز د ګوره کړکېګانې چې اوپن کېږي بل را سره اوپن شولو نو دا اوس تاسو ګورئ زه تاسو ته دې کې څه شی ښیم دې کې زه اوس تاسو ته د دې کلر یې ښیم اوس ما سره کلر یې اوپن شولې ګوره تا دلته تیار ښیم وایي چې کله ته یو وینډوز را اوپن کړي ډیسکټاپ باندې ګوره دې کې سمپل ټکس لیکلی دا د وینډوز ده د بره بار ده یعنې پټه ده ورته ټایټل بار چې کومه ته ویل کېږي د تاسو سره ګوره دا بله وینډوز ده اوس راځم زه ورته وایم چې ما ته څنګه چلو که یو شی زموږ څخه په دې کې فاتح شولو هغه سلایډ شو وه په بیکګراوند کې دا به هم درته وایم بیا به مو ګیله وي سلایډ شو باندې زه کلیک کوم تاسو سره دا په هره وینډوز کې شته اوس تاسو ته وایي تاسو وکړه چوز البمز فار یور سلایډ شو وایي ته عکسونو دپاره چې کوم البم دې جوړ کړی هغه اول ته ځان دپاره څنګه کړه انتخاب کړه زه به راشم په دې کې به داسې کار وکړم یو فولډر جوړوم دا د داسې کې فولډر جوړوم نیو ته راځم
دلته مې دا فولډر جوړ کړل. فولډر ته مې ورکړلو چې سلاید شو فرض کړه. تاسو هر نوم ورکولای شئ. مو ته سلاید شو ولیکل. زما چې یو څو عکسونه وي د دې په ډیسکټاپ باندې ما سره بدلیږي را بدلیږي. چې دا سلاید شو مې ولیکل نو زه اوس دې نه پس راځم د عکسونه زه په دې کې وراچوم. فرض کړئ یو عکس را سره دا شولو، بل عکس را سره دا شولو او بل عکس را سره دا شولو او دې نه پس چې هر څومره عکسونه تاسو سره وي هغه عکسونه راوړه دې ځای کې ورواچوه. هغه بل لوګو را سره وه هغه مې څه کړله خابیانو والا دا په فرض کړه ورواچوم، دا په فرض کړه ورواچوم. صحیح ده، دا مې ورواچوله. اوس به زه راشم دې نه پس اوس به زه ورته سلاید شو جوړه کړم. دا مې را اوپن کړله. سلاید شو مې چې واخیستله ما ته وایي چې ته څنګه کار وکړه. پکچر چې کوم دی هغه را واخله او براوز یې کړه. مخکې مې براوز ته ویل حال ځکه چې براوز مطلب یې دا ده چې ته فولډرو ته ځې د هغه ځای څخه به څه راخلې عکسونه به راخلې. تاسو ته بلته سلاید شو درکړی وي که هره وینډوز تاسو یوز کوئ سلاید شو ته به ځان ورسوئ. سلاید شو کې ګوره سلاید شو به انتخاب کړئ. سلاید شو نه پس به ورته هغه فولډر انتخاب وکړه. براوز باندې کلیک وکړه چې فولډر دې هر ځای کې وي. زه ورته وایم چې زما فولډر په کوم ځای کې ده. ګوره ډایرکټ ما پکچرز ته وړي نه په ډیسکټاپ باندې ده. داسې کې مې ګوره ورته ډیسکټاپ مې ورسره کړلو انتخاب کړه. ډیسکټاپ صحیح شو. بیا به دې نه پس تاسو راشئ ډیسکټاپ خلک وایي دا داسې کې مشته سره هازه کې چې وي یا تاسو کو پارس کې دغه کې ورچولې او ډرایو کې داسې کې تاسو سره د ډرایو ولا فولډر راځي دي نه تاسو انتخاب ولا شي. نو زما سره په کوم ځای کې ته په ډیسکټاپ باندې زه ډیسکټاپ ته ځم. ډیسکټاپ ته چې کله لاړم د دې نه پس ما ته څه کېږي د ډیسکټاپ فولډر ټول داسې کې شو کېږي. ګوره زه سکرول کوم دې ته سکرول کول وایي سکرول بار ده. صحیح ده، سکرول ډاون کوم به څنګه کوم اپ کوم دې څخه ته زه لیفټ کلیک د اغنی سم یو سره پاس دې باندې کلیک کوم زه خطا کوم. اوس هم دا زما سره سلاید شو کنه دې باندې زه کلیک کوم. ګوره دا انتخاب شو زما سره چې انتخاب شو دې ګوره نوم راغی او بس چوز دیس فولډر. دا فولډر ته انتخاب کړ په دې مې کلیک وکړ چې دا فولډر مې کله انتخاب کو وای چینج ایوری پکچر. هر پکچر څومره وخت پاس چینج شي تا وي 10 منټه پاس د چینج شي. نو 10 منټه پاس چې دا تاسو سره به د پکچر دی چې کوم دی هغه یو په بل پسې چینج کیږي. زور ته ما چې نه یو منټ پاس راته چینج کوه. بیا ورته وای ته کولای شي یو ورځ پاس راته چینج کوه. یو ورته وای چې پاس کې شپږ غنټه پاس راته چینج کوه. یو غنټه پاس راته چینج کوه. خو زه راځم یو منټ انتخاب کوم. زما سره دا پکچر ده یو منټ پاس ودا پکچر زما سره چینج شي. بل دې کې دا اپشن درکې دا شپل د دې انتخابول دي چې دا څنګه چینج شي او په بل پسې الته به تانومونه ورکړي وي. صحیح ته کوم طریقې سره چینج کېدل دي دا پی اف کوي او که نه پی ان کوي. بل دې کې چې د زمون سره شي دي let's like sure and even if I am on battery power. کله چې تاسو د څه کوي اگر تاسو بیټری پاور کې هم صحیح ده on battery power صحیح ده چې کله ما برق کې دا ور کړی اوسي. صحیح ده کله چې تاسو ته برق کې ور کړی وي نو بیا به دا څنګه اوسي یا به برق کې نه ور کړی دا ساده ته بیټری اوپن کوي یوز کوي بیا تاسو سره څنګه دا کوم قسم تران شي. دا دوه اپشن دي تاسو سره چې کوم تاسو غواړئ هغه تاسو اوپن کولای شي. صحیح ده ان کوي او که تاسو اف کوئ نو اف کولای شي. ته تاسو کوم ټیم کې غواړئ یار آیا هغه ټیم کې غواړئ چې بیټری پاور کې وي یا غواړئ چې کله دې برق کې ور کړی وي سوئچ دې پکې ور کړی دا او ته لګیای کار پکې کوي. نو چې هر یو دې انتخاب کوته بل دې کې هغه اپشن ده تاسو چې دا پکچر تاسو سره څنګه شو کیږي فټو غواړي څنګه غواړي. اوس ګور یو منټ پر شو زمون سره هغه کوم عکس چې هغه زمون سره ګوره چینج شو. صحیح ده هغه عکس زمون سره چینج شو. نو د طریقې سره تاسو سره دا چینج کیږي او دا دې پکې ان کړل ګورو هر څنګه دا به تاسو ان کوي یا په دې خاطر باندې که د په برق کې دی وي او که تاسو سره که بیټری یوز کوي نو دواړو نه تاسو سره کار کوي. کله چې ته اف کنه یو کې به کار کوي یو کې به کار نه کوي. کم دې برق نه وسته او بیټری نه کار کولو کنه ته ان کنه ته اوس کې بیټری کې وي یا که په برق کې وي دواړو کې به تاسو سره کار کوي. اوس بیټری پاور باندې لګي مو دا ما سره کار کوي. صحیح ده نو دا اوس ما سره ګوره کار کوي ورلته کې هغه چینج کېدل دا تاسو ته دغه کې بل په زمون سره د کې نور داسې څه نشته ده بس دغه ما سره د ډیسکټاپ بیک ګراوند برابرول تاسو څنګه کولای شئ ډیسکټاپ بیک ګراوند برابر کړئ. راته کلرز به مو وایم چې تاسو پرې ښه پوه شئ دا کې دومره چې نشته صرف د وینډوز کلر دي. تاسو د وینډوز کلر څنګه برابروي اول خبره زمون سره دا وګور بیا عکس چینج شول زما سره اوس چې د وخت یې من پس دا زما سره دی ته وختلو بل راځم دینه پس ما سره نور دي کې داسې نشته ده. خدا به درته راتلونکي ورځ وایم
چې لږ ښه پرې پوه شي دا همغه د وینډوز کلر دی. کله چې زه یو وینډوز را اوپن کوم فرض کوم دا وینډوز را اوپن کړه ګوره دا سر کې ګورئ د کلر څنګه ده دا رقم د نور چې کوم کلر دی هغه زما سره کوم شانتي باید شو شي. دلته هم تاسو سره دا دلته کې ښودل کېږي رنګ درته ښیي وایم چې نه دا رقم ته مخې دا رقم ته ښیي او ته چې شینې ښیي دا رقم ته. اوس به زما سره دا څنګه شو کېږي ګوره سور انتخاب د رنګ اوس به زما شین انتخاب کړل موږ اخره کې ګوره اوس ذکر راځم کنټرول پینل یا هر وینډوز ته ګوره هغه به زما سره کوم بار چې دا به دا شانتي ښودل کېږي. هر وینډوز چې تاسو را اوپن کوئ یا چې کوم بار وي هغه به تاسو سره کوم شانتي ښودل کېږي دا شانتي به تاسو سره ښودل کېږي. دا بره کوم ټایټل بار چې تاسو ته ښکاري ته ګوره تاسو ته ټایټل بار ده موږ سره شین راځي. دا تاسو کولی شئ د دې دپاره یو رنګ انتخاب کړئ چې کوم رنګ کې تاسو سره دا شو کېږي. بل دی کې کسټم مغه خبره د ګوره چې یو شی مو یاد کړي او زه کې همغه طریقه شو دی باندې دا رنګ ځان ته کولی شئ چې کم او زیات کړي هر قسم ته مو چې په کار وي هغه ځان ته په خپله خوښه باندې برابروئ. او بل دی کې دا و چې دا رنګ ماته صرف په ټایټل بار باندې شو کېږي یا وینډوز بارډر باندې شو کېږي. زه ټاسک بار او کوم اکشن سینټر چې دی هغه باندې ماته دا رنګ راوله. اوس ګورئ ټاسک بار هم زما سره شین شولو او کوم اکشن سینټر چې وي زما سره په ټول دا شانتي راځي. سو ته ګورئ دا صرف ټایټل بار مخکې او کوم سایډ بار چې وي هغه به اوس دا شانتي راځي. خو کله چې ما ورته دې ځای نه سیټینګ نه مې کلیک وکړلو چې نه صرف هغه نه داسې کوه چې زما سره دغه چې کوم ده د کلیک کوم په مې ویل چې کوم ما سره ټایټل بار هغه د ټاسک بار ده ټاسک بار د خط د توایم نه ټاسک بار به ټول وایو د کیک یو دانه به وایو هم وینډوز 7 والا نور چې کوم وینډوز یوز کوي ټول به پرې پوه شي. نو تاسو سره ټاسک بار ده دا باندې رنګ تاسو سره دې چینج کیږي. نو دې کې خو نور زما سره هیڅ شی هم نشته صرف رنګ انتخابولو د وینډوز لپاره د ټرانسپیرنسي دی اون وی کنه ټرانسپیرنسي دی ته ویل کیږي تاسو خیال کړئ وي د یو شیزونه وي چې هغه ټرانسپیرنت وي شفاف اجسام چې وته وای شاته تر نور اجسام ښکار کیږي صحیح ده کنه. ضرورت لازم دی باندې اضاف کوم شاته اوس ګور ماته نور شیزونه نه ښکار کیږي وینډوز نه اوس ماته ښکار کیږي ګوره چې بیک ګراوند کې سره ونی زه پوهیږم چې دا وینډو ما سره کړل ټرانسپیرنت مې کړل ټاسک بار ما سره څنګه شو ټرانسپیرنت ده شاته ونه ښکاره کیږي. کله چې دا ټرانسپیرنسي اف کوم بیخي ګورز ما سره دا شین شولو او دا بیخي هغه خپل کلر واخیستلو. نو آیا ته په وینډوز ته ټرانسپیرنسي ورکوي که نه که ټرانسپیرنسي دې ورکوله دا کلر آن کوي به تا ته چې شاته څه شیزونه وي هغه به تا سره شو کیږي. دا ګوره سایډ بار ده خو دا سایډ ته راځي ما سره او هغه چې هغه ما سره ټایټل بار ګوره او تا ما سره ګوره پکچر خپل چینج کیږي. د دې کوم ګوره کلر چې دا د وینډوز او د نور شیزونو هغه ما سره شین شولو صحیح ده. هغه ته ما کوم کلر انتخاب کړل ګوره شین کلر ما ته انتخاب کړل کوم څه هم انتخاب کړل ول دې نه مې وته انتخاب کړل دا رنگ ګوره چې کلر راغلم خاطر دې نه مې وته انتخاب مخې څنګه کلر کې او زما سره څنګه کلر کې شمه مخې تورو او زه ګوره مکمل شین شول چې کوم کلر تاسو به کار هغه تاسو ورکولای شئ. نو دا ول زموږ سره نن ورځ درسونه چې یو زموږ سره بیک ګراوند د سټاپ بیک ګراوند څنګه وغاړو هغه مې ته درې وړ اپشن تاسو ته ویلې چې یو پکچر کپی راوړي کنا سلاید شو پی راوړي او کنا ته سولید کلر راوړي درې وړ مې درته وویل. بل کلر دي چې د وینډوز کلر باید څنګه وي ټایټل بار څنګه شو شي ټاسک بار څنګه کلر واخلي همدارنګه کوم سٹارټ مینیو چې موږ اوپن کوو هغه باید په کوم رنګ کې وي. هغه د پر تاسو کولای شي یو خسته رنګ مزیدار ځند پر خوښ کیو انتخاب کړئ. بس دا دوه خبرې موږ وکړې ان شاء الله سبا موږ لاک سکرین تیمز پوینټس نور چهار څومره شیزونه دل هغه موږ وایو دا ټول شیزونه تاسو سره په پرسنلایز کې موجود دي. کله چې تاسو پرسنلایز باندې کلیک کړئ یا نه پاس تاسو سره دا راځي. نو دا د نن ورځې درس کوشش وکړئ تاسو عملي پرې کار وکړئ هر قسمه ستونزه مو لرله کولی شئ ماته میسج وکړئ هملته کې ګروپ کې وي هر څه کې چې وي نو چې هر قسم ستونزه وي انشاءالله چې مشکل به مو حل شي تاسو موږ پرې پوهوو. نو فلحال مو موږ دعاګانو کې یاد ساتئ زه به تاسو دعاګانو کې ساتم الله فامان.